ښایسته کندهار راسره وګورئ. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. تاریخي او ښایسته کندهار ته راسئ. اوس نو د لوی کندهار د لیدلو وختونه دي. تاریخي کندهار ډېر ښکلی او په زړه پورې ولایت دی. د مشاهیرو، اتلانو، غازیانو او شاهانو په کارنامو ښایسته دی. د ننګیالو دا وطن د جلال او عظمت ښار د میرویس خان نیکه او لوی احمدشاه بابا وختونه کې د افغانستان پایتخت و. ډېر تاریخي، په زړه پورې او ښکلي ځایونه لري. د جرګو ټاټوبی لوی کندهار د پښتنو ستر مرکز دی. راسئ تاسو یې هم وګورئ. ځینې تاریخي او ښکلي ځایونه یې په دې ډول دي. اول، شمشیر تاریخي غار په پنجوایي کې دی. چلزینې یا 40 زینې د هرات او کندهار د لوی لار ترڅنګ دي. د ستر شخصیت بابا ولی زیارت په ډېر ښکلي او ښایسته ځای کې دی چې له دې ځای څخه د ښایسته ارغنداب ډېره په زړه پورې منظره ښکاري. تاریخي منډیګک د زرګونو کلونو تاریخي سیمه ده. د ستر قائد میرویس خان نیکه زیارت کوکران کې دی. د کندهار او هرات د لوی لارې په څنګ کې دی. د لوی امپراتور احمدشاه بابا علی رحمه زیارت په ښار کې دی. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه خرقه شریفه په ښار کې ده. دا زموږ د پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه چپنه ده چې غازی احمدشاه بابا راوړې ده. د منظرو وطن ښایسته ارغنداب چې د ارغنداب رود بیله ښکلا ورکړې ده او انار خو یې ځانګړی شهرت لري. د اتلې ملالۍ زیارت میوند کې دی. هغه چې د انګریزانو سره جګړه کې یې د شهادت جام نوش کړی دی. د لوی ولی شاه آغا زیارت په خاکریز کې دی چې ډېر خلک د میلو لپاره ورځي. دلته میلې په پسرلي کې جوړیږي چې خورا ډېرې ورځې دوام کوي. د شهیدان چوک د کندهار ښار په زړه کې دی. ښکلي عینو مینه چې د هیواد په کچه یو ښکلی ځای دی او له لیرو ځایونو څخه یې خلک لیدلو او سیل ته راځي. ښکلې پنجوایي د کندهار او بست ترمنځ پرته ده. کله چې متمدن پوست وران سوی نه و نو پنجوایي هم له ډېر اهمیت څخه برخمنه وه. یعنې دا ولسوالۍ یوه له ډېرو تاریخي ولسوالیو څخه ده. د افغانستان له شپږو ستورو یو ستوری علامه عبدالشکور رشاد مزار په کندهار پوهنتون کې دی. د تاریخي شخصیت میر افغان نور محمد خان علیزي مزار سنځري کې دی. ذاکر شریف د لوی ولی ملا حسن اسحاقزي مزار تلوکان کې دی. دې زیارت ته ډېر خلک ورځي. میر بازار د ارغنداب ښکلی سیند د دالې بند د میلو لپاره له ښاره ډېر خلک ورځي. خورا ښایسته او د لیدو ځای دی. ښایسته شاولي کوټ هم راسره وګورئ.